دلته نن د فوډ پیکج دی د زینب فاونډیشن طرف نه چې موږ یو ملګری د کوم کمبر سره تعلق سوتی او ډېره اکټیویټي کوي په علاقه کې د خور غریب دی پوره او د مسکین دی پوره هغه مو وویل چې وروره دلته موږ په علاقه کې خور غریب خلک دي او یتیمون دي کونډې دي او بېروزګاري هم د مهنګایي د خلکو روجا د زکوتونو او خیراتونو میاشتو او د صوبونو میاشتو نو هغه مو کال وکړو په کال کې مې ورته ویلو چې وروره موږ په علاقه کې د کوم دي خلک دي بېوسه دي چې هغو سره د فوډ پیکج ته منډر څه ووهې نو هغه بیا موږ له وویل په جواب کې چې انشاءالله ولې به نه وهم موږ دا میشن دی موږ دا مقصد دی هغه د فاونډیشن چې کوم جوړ کړی الزینب فاونډیشن په نوم باندې دا دو فاونډیشن دی او ډېر وخت نه فاونډیشن دو چلوي پوه شو ډېر اکټیویټي کوي ډېر زیاتې پیسې په خور غریب او په یتیمانو مو تقسیموي تر دا پورې چې ویلچیر نور د خور غریب د بیمور څخه وي تلیسیمیا بیمارونو څخه کوم هغه مسله وي هغه کوم د خو اکټیویټي کوي نو هغه مو سره منډه ووله او بله پکې دومره خبره دا چې موږ په دا کې د تصویر او هغه ځکه نور وستو چې دا د انسان یو قسم د یو تذلیل غوندې کړی یو هغه غوندې کړی موږ دا شی ښه ونه ګڼلو ځکه چې موږ وایو چې نه اوس چا تصویر پکې ورولو یا چا پکې ویډیو وکړو نو دا شی به ښه نه وي هغه موله 20 فوټ پیکج لګلي وو هغه مو په ټول علاقه کې چې کومه په علاقه کې کم خور غریب او کم خلکو حقدار خلکو هغو له مو د فوډ پیکج نن به انشاءالله د الماخونه پس تحوله کوو ابي ورکوو 20 چې کوم پیکج وو د رمضان پوره دا د خور غریب او یتیم د پوره د الزینب فاونډیشن د طرف نه موږ راغلي وو او موږ د خلکو له نن انشاءالله ولا کوو